د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو داسې دعا درته خېمه چې د دې دعا په برکت سره به ستاسو قرضونه ختم شي، مصیبتونه تکلیفونه پریشانۍ به ختم شي، خوشحالي به راشي او ستاسو غریبي به الله تعالی ختمه کړي او مال دولت په الله تعالی در نصیب کړي. نو ډیره بهترینه دعا ده، مجربه دعا ده، په سکرین درته لیکم، طریقې هم درته خېمه. خو اول تاسو دا واورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا چاته خولی ده او په دې باندې دلیل څه دی. نو زموږ عزتمندو دا دعا چې ده کنه حدیث شریف چې ده دا په مشکات شریف کې موجود دی او په نسائی شریف کې موجود دی. صحیح شو جی. یو صحابي فرمایي وی زه ډیر زیات غمګین ناستم، خفه ناستم، په دې کې مال د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او راته او فرمایل چې ولې داسې خفه ناست دی، ولې داسې غمګینې څه وجه ده؟ ما ورته وویل چې قربان یا رسول الله قرضونه را باندې ډیر زیات شوي دي او د رزق ټول اسباب مې بند شوي دي، د مال دولت ټول اسباب مې ختم شوي دي. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل وی دې کې د خفګان څه خبر ده؟ وی زه تاته یو دعا درخېم، دا دعا ته زده که او سحر او ماښام د یو روایت مطابق ورته وفرمایل چې درې پیرې وایه او د دویم روایت مطابق نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې دا دعا ته سحر او ماښام لس پیرې وایه، ستا دا ټول پریشانۍ قرضونه هر څه به ختم شي. نو دغه صحابي فرمایي وی دغه دعا ما زده که او سحر او ماښام مې لس پیرې ویل شروع کړل، وی قرضونه هم الله تعالی زما ختم کړل، مصیبتونه تکلیفونه پریشانۍ هم الله تعالی زما ختم کړي او مال دولت هم الله تعالی ما ته نصیب کوم. نو که تاسو هم دا ټول غواړئ کنه دا دعا زده کړئ او سحر او ماښام دا دعا تاسو لس پیرې ویل شروع کړئ. صحیح شو. دعا داسې ده اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دا دعا چې ده کنه سحر چې تاسو ټول منځ ختم کړئ دا دعا کم از کم یو لس پیرې وایي او ماښام چې تاسو ټول منځ ختم کړئ کنه فرض هم وکړئ او سنت هم وکړئ، دا دعا تاسو لس پیرې وایي و ان شاء الله تاسو قرضونه که په تاسو باندې وي دا قرضونه هم تاسو الله تعالی ختم کړي. که تاسو غریبي وي غریبي به الله تعالی ختم کړي. که تاسو مصیبتونو کې راګیر یې، پریشانو کې راګیر یې، تکلیفونو کې راګیر یې، دا ټول به الله تعالی په خوشحالو سره بدل کړي او الله تعالی به تاسو ته یو سکون، اطمینان او خوشحالي در نصیب کړي او ورسره تاسو د جسم دا سستی چې ده کنه دا به الله رب العزت ختم کړي، په چستۍ سره به بدل کړي، جسم به الله رب العزت تاسو چاک او چوبند کړي او نور هم زیات فائدې دي د دې دعا. نو کوشش وکړئ چې دا دعا تاسو زده کړئ او سحر او ماښام دا لس پیرې وای دا ټولې فائدې به الله تعالی در نصیب کړي. صحیح شو جی. په دې باندې په خپل عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا دعا زده کړي، دا شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخ صالحات ساته دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان.